په د درېم سپاره کې د سورې آل عمران د 36 نمبر آیت شپږ دیرشم نمبر آیت دی. په دې مذکوره آیت کې او په مخ کې ورپسې آیو مبارکو کې د آل عمران د عمران صاحب د کورنۍ احوال او داغي تاریخ بیانېدو چې په هغې کې مختلف حکمتونه او فایدې پکې وي. نو یو فایده په هغې کې دا وایي چې دلته یو زنانه ده کمزورې ذات او کمزورې بوټې او هغې ځان له په تنهایي کې د الله دپاره یو قرباني ورکړې ده. پس د دې نه چې خاوند یې وفات شوي او دا کونډه شوې وه او دی اولنی و خیرنی بچی و او ته ګوره داسې قرباني ورکړي چې الله رب العالمین ته ویل یا الله که زما په خېټه باندې دا کم ماشوم کم بچی دی دا که تا مله راکړو دا ژوندی و نو زه ستا د دین دپاره وقف کوم خپل هېڅ ذاتي خدمت کې نه هلمه د دنیا کارونه دندې او شخړې د دې نه به بالکل آزاد وي. نو چې کله د دې دا ماشوم وشو نو هغه اتفاقا نیسته جینۍ وه هلک نه و نو دا په دې باندې خفه شوله او د خفګان اظهار یې وکړو چې الله ما خو د تا نه ماشوم هلک مې د نه غوښتلی و او تا خو ماله جینۍ راکړه. په الله سبحانه وتعالی اعتراض نه کو دا نیکان خلکو د الله په هره فیصله باندې د الله په هره قضا باندې دوی راضي وو خو مګر دومره اظهار یې وکړو چې یا الله عام عادت دا دی چې د دین خدمت خو نارینه کوي هلکان یې کوي او ما خو ویلي چې زه بیا د بیت المقدس خدمت بیا کوم زما چې کوم خاوند دی د دې ماشومې پلارو ما ویلې دا به د هغه په میشن باندې روانومه د پلار غوندې د دین خدمت به کوي ځکه عمران صاحب چې نو دا یو مذهبي او دیني سړی و او دینی او مذهبي مشروم خو برحال به ځان څه ویلې چې الله رب العالمین چې کم کار کوي نو الله په خپل کارونو باندې ښه پوهېږي. د دې نه یو دا خبره معلومیږي چې د الله په قضا باندې د الله رب العالمین په یو فیصله باندې راضي کېدل پکاري. اگر که زما استاد د مزاج نه بخلاف وي دا یقین ولره چې رب العالمین په ما او تا باندې د ځان له ډېر مهربانه دی. زما او تا باندې زما مور او پلار او دغه نه کې په تا باندې ستا مور او پلار دومره نه دي مهربانه موږ او تاسو په ځان باندې دومره نه یو مهربانه څومره چې رب العالمین را باندې ډېر مهربانه دی. الله حکیم ذات دی. د دې وجه نه الله چې د سره څه کول کوونو نه در کول او که نه یې دله در کولی او که لس نه دې وشو او که دغه رنګې الله مکه په یو ټیم کې در باندې د کروڑو تاوان راغلی او که ستا د مزاج نه څه خلاف کار وشو په الله مه بدګمانه کېږه په الله باندې اعتراضونه مه کوه ابجکشن یې مه کوه د الله په سر باندې چاته شیطاني او ګیلې مه کوه دې ته کې دا معلومیږي بس د الله په فیصله باندې راضي اوسېږه. نه دې وجه نه دا هېڅه د الله سبحانه وتعالی په فیصله باندې راضي شوله. فلما وضعتها فسر کلا چې وزیږو دې زنانه دغه ماشومې لرم قالت ندی والرب زما رب انی وضعتها انثى ای ما خو وزیږول یو جینۍ زنانه ما خو ویل چې زما به نارینه اولاد به مې وشي هلک به مې دا خو ما جینۍ وزیږولم. نو دا الله رب العالمین ته داسې اخبار او خبر نه ورکړي ځکه الله ته خو پته وه خو هغه د خپل ارادې او د حسرت غوندې د دې اظهار کوي. د انسان مزاج دا دی چې غالبا د هغه د مزاج خلاف کار چې وشي نو به داسې خفګان غوندې کوي او موږ داسې غواړو چې دا نظام دې زموږ په اراده باندې روان شي. هلکه که دا نظام د انسان ته حواله کو انسان به ټول نظام ګډوډ کړي. انه کان ظلوما جهولا دا انسان غټ ظالم او غټ جاهل دی. اسی که د دې رزق پروګرام چې کم دی زموږ استاسو تربورانو ته حواله شو ولا ډېر خلک به خپل تربوراني څه د لوږې نه مړه کړي او دغه رنګې چې کم دی دا نظام که دوی ته حواله شو نو ارڅه به ګډوډ کړي. نو دا الله رب العالمین په خپله اراده باندې کوي د خپل حکمت د خپل علم مطابق. نو الله سبحانه وتعالی د خپل علم او د حکمت مطابق دې لره دا جینۍ ورکړه. د دې نه دا معلومیږي چې کله ناکله د اولیاء او د مؤمنانو اراده یو شانتي وي دعا یو شانتي وي د هغې د مزاج نه خلاف هغه کار وشي. والله اعلم بما وضعت نور الله تعالی ښه عالم او ښه پوهه دی بما وضعت په هغه زنانو په هغه ماشومې باندې چې دې زیږولې وم. الله وی ما ته ښه پته وه چې دې جینۍ کې څومره کمال دی. دا ما چې دې له جینۍ ورکړله نو دې کې ما ته پته وه چې ډېر کمالات پکې و ځکه وي ولیس ذکر کالانثی نه د هغه نارینه نه د هغه نارینه هلک چې دې زنانه غوښتلی و د دې مریم مور چې کومه هلک غوښتلی و هغه هلک که ما دې ته ورکړی و په هغه کې دومره کمال نه و کالانثی په شان د هغه زنانه باندې چې دې ته ورکړی شو. د دې نه دا معلومیږي چې کله ناکله په یو زنانه کې چې کوم د دومره کمالي چې هغه په نارینه کې نه وي لکه الله سبحانه وتعالی به وروسته دې له عیسی علیه السلام ورکوي. قرآن کې به وروسته راشي چې وجعلنا ابن مریم و امه
آیا منګه ګرځولې د زوی د مریم او مور دغه یو غټه علامه الله سبحانه و تعالی په دې جنې کې بروت زوی او ناشنا قدرت او طاقت راخره کوم د عیسی علیه السلام په شکل باندې ټیک ده چې سړی چې کم د زنانو ډیر کارونه کولی شي لکه زنانه پخلی کوي سړی هم کولی شي زنانه ګنډل کوي سړی هم کولی شي خو دا ماشوم پیدا کېدل چې دی بچی راوړل دا داسې یو ناشنا حال دی او یو ناشنا کار دی چې دا سړی نشي کولی سره دې نه چې د سړي په بدن کې پاور او طاقت زیاتی او د زنانه بدن کمزور دی خو لیکن د تخلیق او د پیدایش او د ماشوم د راوړلو د زیږولو دا کمال رب العالمین چې دی نو دا په دې زنانه کې اچولې دقه وجه ده چې په حدیث کې د مور حق د پلار په مقابل کې 3 کرته زیات ښودلې ځکه د مور په سخته ډیره برداشت کوي او دغه رنګ داغي بدن ته پکې داغي ژوندۍ ته کې خطرې ډېرې زنانه په وخت د پیدایش کې چې کوم د ماشوم د راوړلو کې سمړې شي نو وای دا ذکر چې دغه رنګ دا نارینه په شان د غزنانه باندې نه دی و انی سمیتها مریم او یقینا مانوم کې خودلې د دې ماشومي مریم د مور دا خبر او کړ چې ما د دې ماشومي نوم مریم کې خودلې د دې نه دا معلومیږي چې مور تم دا حق شته دی چې د خپل ماشوم د لپاره نوم کړي زمونږ په کورونو کې اکثر چې کله ماشوم شي نو بس نیکه او نه نوم دي دا غزنانه نه کې څوک تاسو هم نه کوي هران کې سخت پیغي برداشت کړي هیڅ یو لپاره چې کم دی نیو نیکول نوم کې خودري په کار د چې د مور نوم تاسو شي د دې نه دا معلومیږي چې په اول ورځ باندې هم د ماشوم نوم کې خودل شي بلکې حدیث نه معلومیږي چې ماشوم کمړ پیدا شو خو چې په خېټه کې په سلور مشه تیری شوی دي نو دا غي نوم بګ دی نوم کې خودل د یو سنت عمل دی موږ ته دا نوم کې خودل څومره معمولی خبره ښکاره کیږي حالان کې سنت په حدیثو کې ډېر آداب خودلی ځکه د نوم چې کم دی په دې شخصیت باندې اثري د اسم په مسما باندې اثري د نوم باندې دی چې په هغه کې ځان ډیره تزکیه وي او دغه رنګ د ځان ډیر صفتی د کوجه ده چې په حدیثو کې د بری نوم نه من راغلي بره معنی ده ډیره نیکوکاره ډیره نیکعمله نو دا خو د ځان صفت دی الله د دینه منع کړی ده نو په اول ورځ نوم کې خودی شي په اومه باندې مورم د بچی د لپاره نوم کې خودل شي مریم چې نو دا په معنی د عابدی باندې راځي او مریم په معنی د حجاب او د پردی باندې راځي مقصد دا چې دا به عابد یو دا به خدمتګاری د بیت المقدس خدمت بم کوي او د الله سبحانه و تعالی عبادت او بندگی بم کوي قرآن کریم کې دا واحده غزنانه ده چې د دې نوم ذکر شوی دی قرآن کې د بل زنانه نوم نه دی ذکر وجه دا چې دې زنانه په باره کې د خلکو عقیده خاص کر د بنی اسرائیل او د نصارو عقیده هغه خطا شوی و هغه دې ته الہ او خدای وته ویلې نو قرآن چې کم دی د عقاید او د نظریات او اصلاح کوي دې وجه دې نوم یې غسته دی و انی سمیتها مریم او یقینا مانوم کې خودلې د دې ماشومې د دې خپل لور مریم و انی اعوذ بک او یا الله ز پنای غوړم د دې ماشومې پتا باندې و ذریته او د دې اولادم من الشیطان الرجیم د شیطان رټلی شي وینم نو دا اعوذ اخاره دلیل دی چې آل عمران په تعوذ کې په قرآن کې الله ته محتاجو خصوصا اولاد د دې چې عیسی علیه السلام دی ته ګوره د مور چې کوم د څومره کمالی او دیندار زنانه ده یو زنانه کې چې اصلاح راشي او دین پکې راشي روسه به چې کوم د ټول ماشومان تربیت کوي ځکه د مور چې د په منځله د مدرسه باندې د ماشوم اول تربیت چې د مور په غیږه کې کیږي ماشوم چې کله ته په سکول کې او مدرسه کې داخله هغه لس کاله ته رسیدلې نو دا لس کاله د مور په تربیت کې په غیږه کې پاتې شوی نه چې مور د سي اناړي یو د غرنګي هغه عقیده نه پیژاندلی او یو بابا او بل بابا له خوشي او کنځل او بد راځي کنه دا ماشوم دغه نه څه زده کی د دې وجنه د مور تربیت دې نو دا لازمي دي اهل علم ویل دي چې د یو زنانه په خېټه باندې ماشوم دې د تلاوت ډیر پکار دی ذکر ډیر پکار دی ځکه چې د دې مور خبري اثر د ماشوم باندې په دې مور په خېټه کې پریوزي دې د الله سبحانه و تعالی نه د پناهي غوړ چې الله دا ماشومه ستاسو پناهي کې درکوما ته وردا څنګه ناشنا خبره کړي زمونږ د خپل زامنو په باره کې څه فکر چې انجینیر ته جوړ کم او ډاکټر او دغه رنګ یې رزوی و مسنګ د دنیا وګټي یې رزوی مو ډیر نه اهل دی لکه ولې ما سره په کاروبار کې تجارت کې چې کم د ملاتړ نه کوي د دین غم او فکر نه چې لکه زوی دی ګورسار کې بل مازه پاتې شوی دی مونږ هم نه دی کړي پرون هم نه دی کړي دغه فکر او دغه نه او ته دې تاسو ګورئ چې موږ د خپل زامنو د بچو دینی تربیت او داغي غو فکر نو کو دروسه د نسل به څه جوړیږي د نوسو د کړواسو د چې قرآن کریم دا خبره موږ تکریه چې خانه پوری نه کوي اسی موږ د کوم د تاریخ او قصې نه ذکر کوي چې بس موږ ته خوان ولو زی تاسو ته په طرز باندې ویم او تاسو ته خوان والي نه ته دې لپاره دی چې موږ د دینه طریقه زکو زموږ په ژوند کې انقلاب او بدلون راشي الله سبحانه و تعالی چې موږ دا ذکر کړی دی ان موږ هم د حالت غواړي زموږ د ژوندۍ غواړي
حدیث کې راغلی دی چې وما من مولود یو بچی چې په دنیا کې پیدا کیږي نو نه پیدا کیږي الا ويمسه الشیطان مگر شیطان هغه باندې چونډاره لګي وجه دا چې دا شیطان دا ظالم چې دا مفسد دی او دی انسان ته خپل دعوت ورکړي شیطانی دعوت دغه وجه دا احادیثو کې او سنتو کې موږ ته خودلې شوې دي چې تاسو په کور کې کله ماشوم پیدا شي هغه ته په وخت کې اذان کوي ځکه انسان د شرونه د دوه دعوتونو په مابین کې روان دي یو شیطانی دعوت او بل رحمانی دعوت دی نو شیطان په سنداره لګي هغه خپل طرف ته رواني نو الله سبحانه و تعالی زما دعوت ته ورکي موږ کې ته اذان وکي رحمانی دعوت ته ورکي دی لفظي معنی ته ګورم فلما وضعت فسر کلا چې وزيګ ولادي زنانه دغه ماشوم لرم قالت ویل ربي زما رب اني وضعتها انثى یقینا ما خو وزيګ ولا یو جنۍ او زما خو داخلو چې زما بالغ نارینه اولاد کیږي الله ویل مخ پکې غما ته پته دا والله عالم بما وضعتم الله ډیر ښه عالم دی پوهه دی په حال دا زنانه باندې په حال دا جنې چې دی له ور کړی وم په حال دا ماشومې باندې چې دی زیږولې و وليس الذکر کالانثى نه دی هغه نارینه او الک چې دی غوښتلو د الله نه په شان د هغه جنې باندې چې دی تور کړی شوی و و اني سميتها مريم یقینا مانوم کې خودلې د ماشومې مریم و اني اعيذها بك یقینا یا الله خامخاز فنای غوړم د دې ماشومې په تابانه و ذریته او د دې اولادم من الشیطان الرجیم د شیطان رټلې شوی نم وبالله